دا ښکلی تصویر د ناکامورا د هڅو زیږنده ده. دا زرغونې سیمې کلونه وړاندې داسې نه وې، بلکې شاړې او خړې دښتې وې چې انسان حیوان هم پکې ژوند کولو ته زړه نه ښه کاوه. افغانستان ته د تیتسو ناکامورا په راتګ د اوبو کانالونه جوړ شول. دا سیمې ښېرازې شوې او ځایي خلکو ته د کار زمینه برابره شوه. دا سپین ږیری 12 کاله کېږي چې د ډاکټر ناکامورا په نوښت په جوړ شوي بڼه پارک کې څوکیدار دی. وایي له ښېرازۍ وړاندې دغه سیمه بیابان او ژوند پکې ستونزمن و. په دغه منطقه کې سپېرې خاورې وې چې باد به راوالوته، دلته د چا پلار هم طاقت نه شوه کولی د شګو د لاسه، مګر هم خدای پاک دا موږ ته واسطه کړ او دلته راغی او دغه اوبه یې راوځي او دا اوس اوبه یې راوستې، دا اوس شاوخوا دې شنې علاقې ته وګوره چې دا خدای آباده کړه او همدا آباده کړه. ناکامورا د ختیځ ننګرهار په خیوي او کامې ولسوالیو کې کاري بوختیا او تملا تړلې وه چې د ځایي سیمې د ځوانانو او سپین ږیرو ملتیا روحیه یې پیاوړې کوله. غلام محمد 15 کاله کېږي چې د جاپاني ناکامورا د جوړ شوی سربند څوکیدار دی. نوموړي په لومړیو کې 6 میاشتې له ناکامورا سره یو ځای کار وکړ او بیا د دغه سربند څوکیداري یې شروع کړه. موږ چې په بورۍ په شا کوله ته لکه دا سکواټر ته به ختو، ډامپر ته به ختو، بیلچه به یې والی، کولنګ به یې وو، موږ سره په دې کې کار کوو. لکه دا هم خلکو غونته کې داسې کار یې کوو. داسې به لکه نه ویلې چې موږ نه به اول اوبو لکته کېدو، کار به یې کوو چې دا اوس وګوره ستاسې افغانستان دی، ستاسې دغه جوړېږي او تاسې پکې کار نه کوئ او موږ لګیا موږ تاسې لپاره آبادي کوو. دا شړه دښته وه، دلته هېڅ شی هم نه وو، د دې ځای نه نیولې ده د خیوې د هغه ګمبیري پورې. په دې سیمه کې بیا له ناکامورا وړاندې فصلونو ته اوبه په خپل وخت نه رسېدې او بزګرانو به اوبهخور ته په شپو شپو انتظار کاوه. دغه سیمې یو بزګر په صفت هم درته ویلی شم چې موږ خپله دغه ځمکې ته به اوبه راوړل د ډېر لرې د تقریبا د زیړي بابا څخه دا اوبه به موږ راوړل په ویلو کې، هغه ویلې چې د دهقانانو لخوا نه ویستل شوي دي. نو تقریبا یوه شپه، یوه نیمه شپه، 2 شپې یا 2 ورځې اوبه موږ لګول چې ډېرو ستونزو سره به موږ مخ یو. په اوسني حالت کې نو د هغې نه وروسته چې دا نیر دیر شوی دی، موږ په ډېرې اسودګۍ سره دغه خپله ځمکه د اوبو په واسطه اوبه کولی شو، خړوبولی شو ډېر په اسانۍ سره. د ډاکټر ناکامورا له جوړو شوو بندونو نه 15,000 هکتاره ځمکه خړوبه شوې. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې د مروارید کانال کارونه شروع کړل او په 2010 میلادي کال کې پای ته ورساوه. تیتسو ناکامورا تیر کال دا وخت په یو وسلوال برید کې ووژل شو چې د کارونو او حضوري ژوند دروازه یې د تل لپاره بنده شوه. سید ادریس ولیزاده، روحي خبري اژانس، ننګرهار.